سلامونه ستړي مشئ ګرانو ملګرو ستاسو د ښه صحت په هیله د ګوربز ولسوالۍ ته راغلي یو او ډېره یوه ارامه او ښه منطقه ده نو زما سره ډېر ګران همکاران هم دي ومې غوښتل چې ستاسو لپاره لنډ پروګرام را جوړ کړو او زما هیله به دا وي چې ستاسو به د خوښې وړ وګرځي اولو کې به ګرانو همکارانو ته ښه راغلاست ووایم بیا به د دې سیمې په اړه په لنډو کې د دوی نظر واخلو دې تر څنګ به یوه نیمه ټپه هم راته ووایي بیا به بانډار راټول کړو ستړی مشې کول کې معرفي کړم عبدالوکیل عابر شهید الله ځواک او حیات الله محبت عابر صاحب ستړی مشې ډېره مننه خیر اوسې ان صاحب ځواک صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست ډېره مهرباني ان صاحب تاسو ته سلامونه ملګرو ته او د پیج لیدونکو ته خدای وکړي ښه اوسي ډېره مننه او اوس به دا مایک داسې د غرونو په سرونو باندې واړو محبت صاحب ته ډیره مننه ان صاحب سلام تاسو ته او ستاسو ټولو تعقیبونکو ته کور مو ودان خیر اوسي اول که د دې سیمې په اړه په لنډو کې راته ووایئ څنګه ارزوئ لکه ډېر کله موږ تاسو یو ځای چکر لګوو بېلابېلو ځایونو ته ځو نو نن مو دغه سیمه انتخاب کړې ده او ناڅاپي دا ځای بیا برابر شوی دی مننه ان صاحب خوشحاله اوسئ که څه موږ ډېر کله د غزاز میدان او د سټو دې طرف ته ځو خو نن واقعا چې د ګوربزو ساحه او بیا خصوصا دغه ځای چې هغه د پسرلي نښې چې دي لیدونکي به یې ګوري چې سر له اوسه پکې ښکاري او منطقه شنه ده غرونه دي او ډېره جذابه او دلچسپه ده محبت صاحب ته خندا یې ورغی صحیح دا برخې به کټ کېږي نه همدغسې به یي نو ځواک صاحب ته مایک ځواک صاحب ته سپارم اوس مې ویلی چې مایک صاحب ځواک بله دا د عابر صاحب پوښتنه فکر کوم چې تاسې ما نه کول غواړئ که نه رښتیا ده کله چې په دغه لار باندې تېرېدو چون هدف مو دغه ځای نه و خو په ناڅاپي ډول مو د سړک له یوې ژۍ په دغه غره باندې سترګې ولګېدې ډېر ښه شین او سمسور وبرېښېده نو ښه مو وبلله چې همدلته کینو دمه شو نو ملګري راټول شول او دا دی چې په یو لایف پروګرام کې م راغلو علت دا و چې دغه منطقه ښه وایسېده او ښکلې برېښېده نو همدا ښکلاګانې موږ غوښتل چې په تاسې باندې مو ووینو ډېره زبردسته منطقه ده او که څوک راتلل نو ګوربز ولسوالۍ ته راتلی شي نو رښتیا هم دا ځای ډېر ښکلی دی او بله خبره دا ده چې فکر کوم موږ سره دا فطرت هم ډېر جوړ شو کله چې موږ په چکر باندې راغلو نو یو ډېر ښایسته موسم جوړ شو لږ لږ څاڅکې د باران و ورېځ هم یو څه پاتې شوه او داسې ښه ښایسته باد هم لګېږي ځکه دا موسم ورو ورو ژمی خپل ځای پسرلي ته پرېږدي ورو ورو نو رښتیا هم ډېر خوند کوي او ډېر ښه موسم جوړ دی ډېره مننه ډېره خیر سي محبت صاحب اوس به پروګرام دې ته راتاو کړو یا به دې ته راواړو چې تاسو ټپې راته ووایئ بیتونه راته ووایئ عابر صاحب فکر کوم غزل اوله انتخاب کړی دی بلې مننه ان صاحب قلندر مومند یو څو بیتونه به ووایو ځکه چې د پروګرام یا د خپرونه سره اوږده نه شي ډېره ریبار نیمه کیسه وکړي نیمه خوا مخې له راشي د ارمان په ستړو لارو ورخطا مخې له راشي اوس خو وایمه که راشي نو زړګی به ورته سپړم اندېښنو څه به کومه که رښتیا مخې له راشي یو لا د مینې له اظهاره وړاندې نه یم مخکې شوی ستا په مخ چې حیا راشي نو حیا مخې له راشي ورکې مینې پسې ګرځم د شپو ورځو تسلسل کې نن خو را نغله کیدای شي سبا مخې له راشي او د پرکار په څیر څرخېږم د هدف په منزلونو انتها ته چې رسېږم ابتدا مخې که ډېره مننه عابر صاحب خیر سي اوس به وار له خیره ځواک صاحب او محبت صاحب ته ورکړم دوی ډېر کله په ټپو کې ډېره خوندوره سیالي کوي نو که دا برخه شي او زه ډاډمن یم چې د لیدونکو لپاره به ډېره جالبه وي که مو نه ده خوښه مو ده دا مایک ورته وسپاره دا ټپو کې به عابر صاحب هم راګډ کړو بیا له خیره دا تاسو نه واورئ یو څو صحیح ده زه به څو لنډۍ ووایم غره کې هم ناست یو دا د غره اړوند څو لنډۍ را یادې شوې په جګو غرو د خدای نظر وي په سر یې واورې وروي چاپېر ګلونه
د غره په سر د ګل ویش دی نه مې لالی شته نه یې برخه بیلومه د غره په سر لاټین بلیږي زرګر لګیا دی ما ته ګوتې جوړوي نو دا لنډۍ په دې غره پسې را یادې شوې شاید نور یم ډېرې خو زم او دغسې هم ډېرې ټپې دي خو هغه به بیا نو زه محبت صاحب داسې مخکې سره ځو یو به دی وایي بله به زه وایم دا مقابله به داسې نه وي که نه چې دی ګټي یا زه ګټم دې دپاره هغه څه چې ذهن کې لرو د ټپو له برخې شریکوو به دا د پیل لنډۍ به بیا زه ووایم که ستاسې خوښه یا بیر صاحب محبت صاحب یوه لنډۍ ده چې د زړه پاچا سړی مې بل دی پر یوه جي ګوتمۍ شملې هسکې ساتمه د غره په سر به چیغه وکړم د غره په سر به چیغه وکړم چې د ترلې او تربور نه کېږي کورونه او د جګې تیږې ناستۍ پرېږده د جګې تیږې ناستۍ پرېږده ځان به اوبه کړې ما به نه مومې میان په غم شریک للی ته وایې په غم شریک لالي ته وایې رنګ مې تورېږي د پیغور څښتنه شومه په ما به کور د دادا وران کړې په ما به کور د دادا وران کړې بیا به دې دا سترګې بدلې وي میانه او دا لنډۍ داسې هم ده چې په ما به کډی میړه پرېږدې په ما به کډی میړه پرېږدې بیا به دې دا سترګې بدلې وي میانه او زما ابۍ دادا ته وایې زما ابۍ دادا ته وایې پښتو مو وشوه زه مو خاورې یې کړمه په بارانه کې دا کمال وي له یاده تللي خلک بیا در یادوي دا بیر صاحب په ټپه پسې ما ته رایاده شوه چې د پښتنو اصیله پته د پښتنو اصیله پته زما د لاس په خوله ساته غرقه دې کړم بله داسې ده چې زما ابۍ دادا ته وایې خوشحاله نه یم د ناکامه ناسته یم او باران د ځمکې آبادي ده شیرینه یاره زه په تا آباده یم دا منظر ته چې ګورو نو دا د غروب وخت دی نو دې پسې یوه ټپه ده چې سترګه لوېده جانان مې لاړو سترګه لوېده جانان مې لاړو چې سترګه لوېږي سترګې دواړه پټې کړم مازدیګر چیرې وې چې نه وې مازدیګر چیرې وې چې نه وې خورې ورې زلفې په بام ولاړه مازدیګری دی خیرې مه کړه ته به د ناز خیرې کوې رښتیا به شي نه بس دي هو بس دي نو ټپې ډېرې دي ټپې زموږ د ژوند خبرې دا وروستی لنډۍ به داسې پسې ووایي چې دا اخري لنډۍ دی دا وي اخري مشه د ملګرو مجلسونه دا د ملګري به ځکه پکې راټول کړو چې موږ او تاسې یو ټولی دی دلته ډیره مننه کور مودان ستاسو له پاتې کېدنم هیله دا ده چې دا لنډ پروګرام به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی